همدرد صاحب پوښتنه کړې ده، داسې پوښتنه کړې ده چې د ګرامر مربوط پوښتنه ده. دوستانو دغه پوښتنه چې کړې ده دغه ارټیکلونه یا د لغتونو اصطلاحات مختلفې معناګانې ورکوي. دا په هر حال کې په هر وخت کې بدلیدای شي او معناګانې بدلولی شي. خو تاسو ته هغه بنیادي معناګانې ښیم. اوله دا ما سره سو مطلب تا اوس دلته تا هم ور معنا ورکوي او ډېر زیاته معناګانې ورکوي. لکه وایم همدرد ستا خواته راځي، همدرد ستا خواته راځي، داسې وایو همدرد kommt zu dir، همدرد kommt zu dir، وایي همدرد ستا خواته راځي. بل دا وایي دا مطلب هلته یا دلته. نورې معناګانې هم ورکوي خو دا معناګانې تاسو زده کړئ. وایي bist du noch da، bist du noch da، ته اوس هم هلته یې، آیا ته اوس هم هلته یې. او بل دا ان مطلب په. دا ټول معناګانې بدلیدلی شي، هر حالت کې خپله معنا بدلوي، خو دغه بنیادي معناګانې دي. وایي ich sitze an dem Tisch، زه په میز ناست یم یا زه په میز کښېنم. دلته همدغه زده کړئ، دا هم صحیح معناګانې ورکوي.